زمونږ د طرف نه لر و بر پښتون افغان ولس ته د وړوکي اختر مبارکي، روژې او عبادتونه مو قبول شه. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ځان سره تلپاتې سوله امن راوړي او په پښتنه ټولنه کې چې کمې تربګنۍ، کمې بدبختۍ، کم نفرتونه دي هغه له منځه یوسي. د دې سره سره زه په خاصه توګه د خپلې علاقې، خپلې سیمې، خپل بنو د ټولو علاقو، خو په خاصه توګه د بنو وزیرستان ځوانانو ته دا یو پیغام ورکوم، دا هیله ځنې لرم، ځکه چې دلته کم اختر کې خوشحالیو لمانځلو طریقه ده هغه لږ د حد نه سوا ده، چې هغه نه زمونږ په روایاتو کې راځي، نه څه مهذبه طریقه باندې کیږي. نو باید چې مونږ خپل خوشحالیانې په داسې طریقه سره ولمانځو چې هغې نه نورو خلکو ته تکلیف نه رسي، د بل چا خوشحالي زمونږ د خوشحالیانو په وجه په غم باندې بدله نشي. ځکه چې دغه اختر په اسلامي نړۍ کې د ټولو نه لویه د خوشحالۍ ورځ ده. باید چې په دې ورځ کې خوشحالیانې سره شریکې کو، د زړونو نه یو بل دپاره نفرتونه وباسو او تکلیف رسول خو بیخي چاته ونه کو. خو د بد همرغه مونږ که وګورو نو دلته چې کم د اختر د لمانځلو طریقه ده هغه ډیره د روایاتو خلاف ده، د بالکل مهذبه طریقه باندې نشي لمانځلی کېدی، چې اکثر مونږ ګورو چې اکسیډنټونه هم پکې کېږي، مرګونه هم پکې کېږي. د هغې وجه دا وي چې دلته خلک ځوانان ډیره تیزي کوي، د یو بل سره ضد کوي. باید چې مونږ د ژوند په نورو میدانونو کې د یو بل سره سیالي وکړو. ضد خو بیخي نه دی پکار په یو میدان کې هم، او چې چا هم لکه ضد کړی دی، چا هم تیزي کړې ده، هغې ژوند خراب وي، د هغې د ژوند د لاسه ټولنه کام قبیله ته هم تاوان رسی شي. نو زه یو ځل بیا د خپلو ځوانانو نه هیله لرم چې دوی به دغه اختر په ښکلې طریقه سره په ښه خوشحالي سره، خو د روایاتو د اخلاقو په دایره کې دننه لمانځي. نو ډیره ډیره مننه.